الله متعال چې په یو انسان تباهي راولي پوهیږي چې اوله علامه څه ده. ورونو او خویندو، د الله رسول فرمایلی دي، د ځان خبرې نه کومه، ویډیو در سره د رب العالمین د رضا لپاره ریپوست او مخکې شیر کړئ چې نور مسلمانانو ته هم ورسیږي او دا ښایسته حدیث مبارک واوري. رب العالمین به تاسو ته اجر او ثواب درکړي. ورونو او خویندو، د الله رسول فرمایي وی رب العالمین چې په کوم قوم باندې یا په کوم انسان باندې تباهي راولي، اوله علامه بې حیایي ده، یعنی له هغه قوم یا له هغه انسان نه به حیا ځي. الله اکبر. او دغه ګناه په نن سبا وخت کې ډیره عامه ده. رب العالمین دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. ورونو او خویندو، د الله نبی فرمایي وی تر او تازه دې وي، نوراني دې وي هغه مخ او خوشحاله دې وي هغه زړه کوم انسان چې زما حدیث مبارک واوري او زده کړي او مخکې تر نورو مسلمانانو پورې ورسوي. نو ویډیو در سره د الله د رضا لپاره مخکې شیر کړئ او ریپوست کړئ. صدقې جاریه ده. او د سلام جواب هم راته په کومنټ کې راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.